سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. کومې شنې منطقې چې تاسې وینئ دا له موږ سره انلاین جریب شوي ځمکې دي. دا موږ د یو اپلیکیشن په ذریعه باندې ترسره کړي دي چې کوم له حقیقي جریب کشي سره تقریبا مساوي ده. نو که تاسې هم غواړئ چې خپلې ځمکې په انلاین ډول باندې اندازه کړئ، نو له موږ سره رابطه وکړئ یا خپل واټساپ نمبرونه له موږ سره په کمنټ کې ولیکئ او موږ به تاسو ته د دې اپلیکیشن لینک درکړو ترڅو خپلې ځمکې سره له اندازهګیري د تصویر په شکل ځان سره وساتئ. په دې ویډیو کې هم زه غواړم د یوې داسې ځمکې چې هغه تقریبا ډېره غیر منظمه وي او د هغې اندازهګیري یو څه سخته وي، غواړو درته اندازه کړو. نو لومړی به تاسو په دقیق ډول د هغې ځمکې ټول سرحدات په منظم شکل باندې وټاکئ او بیا به د اپلیکیشن په تور باندې په اتومات شکل سره مکمله اندازهګیري یا د هغه مساحت محاسبه شي. که چیرې تاسې په دې ویډیو کې وګورئ، موږ په منظم شکل سره د دغې یوې پټې سرحدات په منظم شکل سره وټاکل. که څه هم دومره خاص منظم نه دي، خو بیا هم موږ د تاسو د توجه په خاطر باندې دا سرحدات ترتیب کړه. نو اوس تاسو لیدلی شئ چې د دې ځمکې تقریبا مساحت چې ده 1291 متر مربع ده. نو د دې اپلیکیشن په تور باندې تاسې کولی شئ چې هر پټی چې یو پټی هم وي او ډېر لرې مساحت یې واخلئ او بیرته د یو تصویر په شکل باندې د ځان سره ثبت کړئ. نو دا یو فری اپلیکیشن ده او کوم پرچیز یا پریمیم ته ضرورت نه لري، کوم پیمنټ ته ضرورت نه لري، دقیق اندازهګیري کوي. نو که چیرې معلومات یا ویډیو خوښه شوي د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. دې تصویر کله تاسې اندازه واخیستله، تصویر به ځان سره سیټ کړئ، یو نوم به ورکړئ چې کومه ځمکې نوم وي او ډسکریپشن برخه کې نور معلومات هم سره لیکلی شي او د شیر بټن له لارې تاسې کولی شئ چې دا د پی ډي اف یا د یو تصویر په شکل له ځان سره په خپل موبایل کې ذخیره کړئ. نو د توجه څخه مو یوه نړۍ مننه. که مو ویډیو خوښه شوې له نورو ملګرو سره یې حتما شریکه کړئ. نو دا تصویر موږ له ځان سره ثبت